بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیو ستا او په لیست باندې بلا نور کار هم کوم تاسو نو راځو پایچام ته او دلته کې فور ایگزامپل زه به یو لیست جوړ کړم ورته وایم چې list 1 is equal to زه به یو لیست واخلم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او همداسې 10 مې واخیسته فور ایگزامپل ته ما 10 واخیسته نو په دې کې 10 elements دي کلیر ده که زه غواړم چې دا پرنټ کړم نو په تاسو کولی شئ چې لاړ شئ سمپل ورته ووایئ چې ماته پرنټ کړه list 1 نو دا ماته دا لیست مکمل په سکرین باندې راکوي نو ملګرو دا داسې یو لیست تاسو کولی شئ چې یو بله طریقه هم ورته اپلای کړئ د رینج په نوم باندې فور ایگزامپل زه سیم لیست غواړم چې پرنټ کړم صحیح ده یا یې جوړ کړم نو زه به دلته راشم ټایمز لیست په دې طریقه باندې چې is equal to list 2 is equal to دا لیست به واخلئ او دې کې به تاسو ته چې ماته x پکې واچوه د لیست کې خو for x and range صحیح ده که نه x and range قوس قوسبند د 10 پورې صحیح ده که نه نو 10 پورې به نو دې مطلب دا دی چې x پر واخلي که تاسو خیال شوي موږ رینج باندې الریډي کار کړی دی چې تر 10 پورې به دا لوپ چلیږي د هغې چې کوم د x ویلیو ده هغه به تاسو ته په دې لیست کې اډ کوي که زه احیانا راشم دې ځای کې ورته وایم چې اوس ماته پرنټ کا لیست 2 نو لیست 2 او دې سره به زه میسج ورکړم دې ځای کې سپوز ورته وایم چې لیست 1 is equal to ډبل کوټ کاما او دې ځای کې به زه راشم ورته وایم چې ډبل کوټ لیست 2 is equal to double quote comma list 2 که زه راشم دا پرنټ کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو دواړه ماته یو قسم ته لیست پرنټ کوي دا تر 9 پورې راغلی که تاسو 10 هم پکې راوړل غواړئ نو بیا دلته کې 11 واخلئ ځکه چې کوم نمبر تاسو ورکړئ هغه نمبر به دا ایکسکلوډ کوي درته یعنې هغه به پکې نه حسابوي نو دا ګورئ تر 10 پورې راغی خو دا د 0 نه سټارټ شوی که ته غواړئ چې لکه دې لیست غوندې د 1 نه سټارټ شي بیا به ته دې ځای کې راشي ورته ووایې چې د 1 نه سټارټ کړه کاما لاړ شه تر 11 پورې یعنې ایکسکلوډینګ 11 نو دا به 10 پورې تاته راځي نو تاسو وګورئ نو 1 نه واخله تر 10 پورې مکمل لیست تاته درکوي نو دا بیا د هغې ایزي طریقه ده چې پروګرامرز استعمالوي ملګرو اکثره خلک دی مثلا زیاتره ځایونو کې ما یو سوال ولید چې هغه وایي چې یو لیست جوړ کړه چې په هغې کې تنه طاق عددونه وي د یو نه واخله مثلا تر 500 پورې یا تر 100 پورې تر هغه ماته طاق عددونه راکړه نو دا اوس ډېر سخته طریقه ده چې دلته راشي ایکول واخلې لیست 3 is equal to ته ورته وایې چې 1 بیا ورپسې 3 بیا ورپسې 5 بیا 7 او همداسې بیا 9 نو دا really like difficult ده نو دې لپاره ته کولی چې راشي ورته وایې چې x and x به ورته واچوي په دې لیست کې خو for x and range به واخلئ او دې کې به تاسو ورته وایئ چې د 1 نه سټارټ کړه کاما فور ایگزامپل 20 پورې لاړ شه د هغې چې کوم انکریمنټ دی هغه 2 اخله نو دا رینج ما الریډي هم په ویډیوز کې تاسو ته ویلی چې دا ته یوازې دا عددونه تاسو ته حسابوي نو زه به راشم دلته ورته وایم چې اوس ماته پرنټ که څه شی اول یو میسج زه ورته وایم چې list 3 is equal to او همداسې زه راشم ورته وایم چې list 3 نو دا تاسو وګورئ ملګرو د 1 نه واخله 20 پورې چې کوم طاق عددونه دي هغه به تاسو ته په لیست کې واچوي هغه به ستاسو مرضي ده فور ایگزامپل زه وایم چې نه 1 تر 20 نه تر فور ایگزامپل تر 50 پورې زه غواړم چې هر عدد ورکړئ هغه به تر هماغه ځای پورې طاق عددونه واچوي که چېرې ته احیانا جفت عددونه راوړل غواړئ نو کولی شئ چې فور ایگزامپل دلته راشئ چې ورته وایئ مثلا ماته د 0 نه سټارټ کړه تر 50 پورې صحیح ده که نه نو دا به اوس تاته جفت عددونه په سکرین باندې راغلي دا ګوره 0 2 او همداسې لایک 4 6 8 همداسې تر 48 پورې که 0 انکلوډ کول نه غواړئ بیا دې ځای کې دا سټارټ چې کوم دی هغه د 2 نه واخله تاسو کولی شئ 2 نه سټارټ کړئ ځکه اولنی چې کوم جفت عدد دی هغه 2 دی بیا تر 48 پورې به تاسو ته ټول جفت عددونه راولي همداسې ملګرو تاسو کولی شئ نور داسې اپریشنز اجرا کړئ په دغه ایکس باندې سپوز زه راځم دې ځای کې ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه لیست 4 واخله دلته کې به زه واخلم لیست 4 is equal to یو لیست راته جوړ کړه په دې ایکس راته واچوه for x and range واخله دې ځای کې فور ایگزامپل زه ورته وایم چې سټارټ کړه د 1 نه کاما تر 100 پورې لاړ شه صحیح دی که نه او ما د څه کار وکړه کاما پلس لایک فور ایگزامپل زه ورته وایم چې 10 سټپس جمپ کوه نو که زه دلته راشم ورته وایم چې ما ته پرنټ کا لیست 4 صحیح دی که نه او دې ځای کې به زه ورسره میسج هم واخلم چې فور ایگزامپل لیست 4 is equal to code صحیح دی دا تاسو وګورئ نو دا به تاسو ته راولي چې 1 11 21 31 او همداسې 91 پورې به تاسو ته راځي ځکه تا 1 نه سټارټ کړی دی که دا فور ایگزامپل 0 نه واخلئ نو بیا به دا
تتا 10 I think 1020 داسې 90 پورې تاسو ته printing کوي او یا هم ته کولای شي یو بل operation for example زه ته چې list 4 list 5 زه واخلم list 5 is equal to دلته پراشم زه ته چې x for x in range صحیح ده کنه in range تلاشه او these کې ماته څه کار وکړه for example 10 پورې لاشه صحیح ده او دلته کې دغه x چې کوم دی دا بیا multiply کوا for example زه ته چې دا ماته multiply کا like for example 3 سره نو ګورو چې دا ماته څه شی په سکرین راولي ګورئ زه ته print کما تا څه شی list 5 double quote list 5 صحیح ده کنه is equal to بیا کاما list 5 باندې print کا نو دا تاسو ګورئ موږ چې هر نمبر هغه راځي هغه multiply by 3 به وي for example these کتا سو ګورئ list 5 اول د موږ سره 0 multiply by 3 0 0 multiply بیا 1 کیږي هغه نو 1 multiply by 3 3 بیا 2 کیږي بیا 2 multiply by 3 6 بیا 3 کیږي 3 multiply by 3 بیا 9 او 4 multiply by 3 بیا همدغه سه 12 او همدغه سه 27 پورې به تاسو ته printing کوي په دې شکل باندې نو دا ټول د لیست جوړول طریقې دي چې دا ټول په دې نوټس کې ما already mention کړی دي ملګرو تاسو کولای شئ چې د دې نه مکمله ګټه واخلئ بل د اډینګ ملګرو تاسو کولای شئ چې لیست چې دی هغه یو بل سره اډ هم کړئ سپوز راځم ټایم چې لیست 1 یا به زه ټایم چې L1 یعنی لیست 1 is equal to زه ټایم چې 2,5 دی او همدغه سه L2 چې دی is equal to په دې لیست کې for example 4,5 ده یا به زه دا 2 اخلم یا یو دا نمبر به واخلم نو زه غواړم چې دلته ما سره L3 دی یعنی دریم لیست دی هغه ورته چې L1 جمع L2 ګورم چې دا ماته دواړه جمع کوي که نه جمع کوي نو زه ورته پرنټ کوم ماته څه شی L3 که زه دا L3 پرنټ کوم دا تاسو ګورئ رن دا ګورئ 2543 نو دا دواړه چې کوم دي دا دواړه نه یو لیست ماته جوړ کړه چې 2543 دي چې کوم ایلیمنټس دي هغه جمع کړه دا پر ریاضیاتو کې هم تاسو ویلي چې کوم ته موږ سیټ وایو صحیح ده کنه نو د سیټ جمع کول دي ملګرو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې سیټس هم یو بل سره پلس کړئ صحیح ده او ریپلیکیشن ملګرو مطلب دا ده چې تاسو کولای شئ چې یو لیست کې چینج راوړئ فار ایگزامپل زه غواړم د L1 چې کوم دی دغه L1 چې کوم لیست دی 25 دې کې زه ریپلیکیشن یعنی چینج ریپلیسمنت یا changes پکې راولم for example زه ته چې ماته print کا څه شو کا ماته print کا like L1 ضرب کا د سره د 15 سره ضرب کا نو ګورم چې دا ماته چی راوړي دا تاسو ګورئ نو دا یو 2 3 4 پنځلي هغه ماته ضرب که صحیح دی همداسې که زه ورته وایم چې نه L1 ضرب که د 2 سره نو دا به تا ته دا کم L1 چې کوم دی هغې کې به تا ته چینجز راوړي نو دې ته وایي د همدغه په خاطر که تاسو خیال شوي په اول ویډیو کې ما د لیست تاسو ته ویلې چې لیست از میوټیبل او چینجبل ته به کې چینجز راوستلی شي صحیح دی ملګرو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ په ریپلیکیشن دې ته وایي هغې کې چینجز راوړئ صحیح دی ضرب هم کولی کاپي هم کولی شئ فار ایگزامپل یو لیست دی زه غواړم چې څه کار وکړم فار ایگزامپل زه غواړم دغه L2 چې کوم دی 4 او 3 صحیح دی که نه دا L1 واخلم L2 ته کاپي کړم نو زه به راشم ورته وایم چې L2 ډاټ کاپي کړم ماته not count ډاټ کاپي کاپي کا ماته څه شو کا L1 صحیح دی داسې مې واخیسته اوس راځم ورته وایم چې ماته پرنټ کا څه شی L2 نو ګورم چې ماته دا په سکرین باندې چی راکوي دا ایرر دی ځکه سینټیکس ما غلط لیکلی دی د دې لپاره سینټیکس داسې نه دی L2 is equal to L1 ډاټ کاپي به واخلی صحیح دی ډاټ کاونټ نه کاپي COPY کاپي او هغې نه پس ماته پرنټ که څه شی L2 ماته پرنټ کړه دا ګوره دا رن کړه تاسو وګورئ په L2 کې چې کوم دی هغه د L1 ډیټا یې ور کاپي کړله صحیح دی او یا هم که چیرې فار ایگزامپل ته غواړې چې مثلا L2 اخلي کاپي کړي یو نوي لیست ضروري نه ده چې همدغه لیست ته کاپي کړي سپوز ما سره یو بل لیست دی لیست 3 او لیست 3 فلحال ما سره خالی دی is equal to خالی نو زه بل ته راشم ورته وایم چې ماته پرنټ کا اول لیست 3 ماته پرنټ کا نو دا تاسو وګورئ ملګرو لیست 3 چې کوم دی هغه خالی دی داسې څه شی نشته دی نو زه به راشم داسې کې به ورته وایم چې اوس L3 چې کوم دی دا ګورئ L3 کې ماته واچوه L2 ډاټ کاپي L2 ډاټ کاپي کا دا ماته کاپي کا هغې نه پس بیا ماته پرنټ کا L3 صحیح ده که نه یعنې لیست 3 ماته پرنټ کا نو داسې کې ما سره L3 خالی دی خالی پرنټ کوي داسې کې چې ما ورته L2 ور کاپي کړو نو L3 کې به اوس ما سره ډیټا پرته وي دا تاسو وګورئ د L2 کې چې کومه ډیټا ده هغه L3 ته پرته ده نو دا موږ د یو لیست ډیټا بل لیست ته کاپي کول دپاره استعمالوو کاپي او همدغسې یو بل فنکشن دی د ایکسټینډ په نوم باندې دی ایکسټینډ فنکشن د چي دپاره استعمالیږي ملګرو ته تاسو وګورئ
سپوز که زه راشم دې ځای کې ورته وایم چې فور ایگزامپل ما سره L1 L2 دی که زه دلته راشم ورته وایم چې L2 ماته څه وکړه L2 is equal to څه وکړه extend که ماته او یا فور ایگزامپل زه به وایم چې L2 ډاټ extend که ماته څه شی L1 دلته به زه L1 ورته واچوم نو دا به تاته L2 به extend کړی نو زه به راشم ته پرنټ ماته L2 اخلئ دا تاسو وګورئ رن کوم نو د هغه ډیټا چې دې ته به ور شي دا به extend شي extend یعنی وسې بشي د هغې ډیټا به هم دې ته راشي کاپي چې دا ګوره کاپي او extend تقریبا یو رقم کار کوي خو کاپي چې د L2 ډیټا چې ټوله د L2 چې کومه ډیټا ده ټوله ختموي د L1 ډیټا ورچوي او extend چې دا د L2 ډیټا به هم وي او د L1 ډیټا به هم ورواچي دي ته وایي extend یعنی هغه به تاته وسې کوي نو په دې شکل باندې ملګرو تاسو په دې ویډیو کې به په څو شیانو باندې کار وکړه چې یو موږ سره کاپي extend adding replication او همداسې د لیست جوړولو طریقې په دې ویډیو کې موږ تاسو کار وکړه پر روانه ویډیو کې لا نور هم کار دی چې append دی insert دی removing data ده نو په دې باندې پر روانه ویډیو کې کار کوو خو د هغې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان